په دنیا کې داسې یو بیماری نشته چې د هغې علاج نه وي ممکن. یاد ساتئ که هغه سحر دی، که جنات دی، که جسمانی امراض دی، که هر سیز دی، الله تعالی د هر یو سیز دپاره علاج را لیږلی. ځینې خلک د مایوسۍ ښکار شي، مایوسي اختیار کي. ګوره مایوسي دا بیخي غټ انزایټي ده. زه به داسې ویم مایوسي اختیارول دا غټه انزایټي په دنیا کې. الله رب العزت داسې اشخاص پیدا کړي په ډاکټرانو کې هم، په طبیبانو کې، په حکیمانو کې او په عاملانو کې هم، چې الله رب العزت د هغوی په لاس باندې مخلوقاتو ته خیر رسوي. ګوره که په یو ځای کې علاج ونشي، انسان د بل ځای طلب وکړي او په بل ځای کې د علاج کوشش وکړي، انشاءالله الله رب العزت د هر قسم مرض دپاره هغه اسباب برابرۍ انسان ته او هغه علاج ورته خدای پاک پیدا کوي. یاد ساتئ الله رب العزت په خپل بنده باندې د هغه د طاقت نه زیات، چې هغه طاقت نشي لرلی او د هغې نه زیات بوج پې واچوي، کله هم الله رب العزت په خپل بنده باندې داسې نه کوي. محض یو امتحان په انسان راځي، خو د دې معنا دا نه ده چې دا امتحان داسې امتحان دی چې الله رب العزت د ده سره ظلم کوي. نه، داسې نه ده. ظلم نه وي، امتحان وي. اگر که ګران وي، خو الله رب العزت د انسان د طاقت مطابق به د امتحانات راولي. بهرحال دا اوږدې خبرې دي، خو دا یاد ساتئ چې څوک هم زموږ ځای ته علاج معالجې ته راځي، کومو ورونو خویندو ته چې موږ علاج شروع کړی او علاج ورته کوو، نو امید دی د رب نه دا کلکه تمه ساتمه چې په هغې کې اکثریت 80-90% ملګري یا خویندې ورونه داسې دي چې هغې ته الحمدلله فایده کیږي، وقتاً فایده روانه ده. څوک 100% ته ورسېدل، څوک 80، څوک 50، څوک 60 په مختلفو لیولونو کې دي. خو یاد ساتئ ستاسو د ټولو ورونو خویندو نه کوم چې دلته راځي د علاج معالجې دپاره، یو عاجزانه التماس درته کومه چې کله هم دلته راځئ د بد، جمعرات، جمعې په ورځ باندې مه راځئ دم ته. بد، جمعرات او جمعې په ورځ باندې دم ته مه راځئ. تاسو د لرې ځای نه راشئ، وکړئ یو زه په ځای نه یم، دا ډېره بده ده، نامناسبه خبره ده. بل کومو خلکو ته چې تاسو پته ورکوئ، زما کارډ ورکوئ یا زما اډرس ورکوئ، زما نمبر ورکوئ، هغوی ته دا ټول هدایات بیانوئ چې هغوی عاجزان هم نه پازابېږي. څوک ته نمبر ورکړي نو هغوی بیا راشي، بیا د چوټۍ په ورځ راشي، نو بیا وایي د دومره لرې نه راغلي یو، بیا زه په ځای نه یم، زموږ والد صاحب ته او دغسې کور کې زنانه والدې محترمې ته هغوی ته بیا خلک ګیلې ورکوي. نو دا ډېره نامناسبه خبره ده چې تاسو په تکلیف کې کیږئ. بل زما پته ایوب آباد ته چې تاسو راشئ، اکوړه خټک ضلع نوشهره په اکوړه خټک کې ایوب آباد ته چې راورسئ، ایوب آباد ته ټولو نه آسانه اډرس، بس ما ته د دې نه لنډ اډرس نور نه پیدا کیږي، چې ایوب آباد ته راورسئ. په ایوب آباد کې تاسو د هر چا نه تپوس کولی شئ. مفتی عادل باز په نوم باندې تاسو تپوس کوئ. انشاءالله د شیخ شیر علي شاه صاحب په دې ګلۍ کې اوسېږم، انشاءالله تاسو ته الله رسیده کوي. زما د موبایل نمبر ځان سره یاد ساتئ 0305